ولي لهر لاري د جانان د کلی لار ده ذنب می قدم د بلو منوي خمار ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثناء الله رخشانی د هلمند ولایت د لشکرګاه له ښار څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده، آیا د سنتو کول په کور کې زیات ثواب لري که په مسجد کې؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، کله چې موږ 4 رکعتیز نفل کوو نو په لومړنۍ ناسته او په لومړنۍ قعده کې به د اتحیاتو او د تشهد نه وروسته درود وایو که نه؟ همدارنګه چې کله 3 رکعت ته پورته کیږو هلته به ثنا یعنې سبحانک اللهم وایو که به یې نه وایو؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه دا معلومیږي چې د سنتو او د نوافلو کول په کور کې د افضله او بهتره دي، خو په جماعت کې ادا کول هم جایز دي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمای عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د خپلو منځونو نه د کورونو دپاره څه حصه مقرره کړئ او د هغې نه قبرستان مه جوړوئ. هدف دا دی چې تاسو نفلي لمنځونه او سنت لمنځونه په کورونو کې ادا کوئ، د کورونو نه مو هدیرې مه جوړوئ، لکه څنګه چې په هدیرو کې لمنځونه نه کیږي همداسې به ستاسو کورونو کې هم نه کیږي. نه، سنت او نفل په کورونو کې ادا کړئ. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، کله چې په تاسو کې کوم کس په مسجد کې لمونځ وکړي نو د خپل کور دپاره دې هم د مونځ څه حصه مقرره کړي. بېشکه الله تعالی به د مونځ په وجه د ده په کور کې خیر او برکت واچوي. فإن الله جاعل في بیته من صلاته خیرا. سهار چې کله ته مسجد ته د جمع لپاره روانیږي هغه 2 رکعته سنت په کور کې ادا کړه. ماسپښین کله چې ته د جمع لپاره مسجد ته روانیږي هغه 4 رکعته سنت په کور کې ادا کړه. همدارنګه د ماښام مانځه نه وروسته د ماسخوتن مانځه نه وروسته دا کوم سنت چې ته په کور کې ادا کوي د دې سنتو په ادا کولو سره به الله رب العزت ستا په کور کې برکت واچوي. او بل دا چې ستا اولاد به مانځه سره انس پیدا کړي، هغوی به تا ته ګوري، هغوی به هم مونځ ادا کوي. همدارنګه د بخاري او د مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم
فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. زید بن ثابت فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ای خلکو په خپلو کورونو کې مونځ کوئ. بېشکه بهترینه مونځ د سړي هغه دی چې په کور کې ادا کړی وي ما سوا د فرض مانځه نه. یعنې فرض مونځ په مسجد کې امام سره په جمع باندې ادا کوئ، باقي نوافل او سنت دا په کورونو کې ادا کوئ، ځکه په دې باندې به الله رب العزت ستاسو په کورونو کې برکت واچوي او د دې ترڅنګ به ستاسو اولادونه لمنځونو سره انس او محبت پیدا کړي. خو د سنتو ادا کول په مسجد کې هم جایز دي، په کور کې افضل او بهتر دي او په مسجد کې ادا کول هم جایز دي. د ترمذي، نسائی او د مسند احمد حدیث دی. راوی د حدیث حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای فجئته فصليت معه المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې د ماښام مونځ ادا که او بیا په مانځه کې تر هغې مشغول و چې د ماسخوتن مونځ یې هم ورپسې وکړ. نو د دې نه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماښام د فرضو نه وروسته د ماښام سنت هم په مسجد کې ادا کړي دي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت نافع رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای کان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. امام نافع فرمای چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما به په هغه ځای کې نفلي مونځ کولو چیرته به چې فرض کړي ول. جواز ثابت شو، اما غوروالی، افضلوالی او بهتروالی دا دی چې سنت او نوافل دا په کور کې ادا شي. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې د سنتو مؤکدو نه پرته کله چې څوک سنت زواید ادا کوي یا څلور رکعتیز نفل ادا کوي نو په لومړنۍ قاعده کې چې کله اتحیاتو خلاصه کی له هغې نه به وروسته درود شریف وایي، اللهم صل به هم وایي، له دې نه به وروسته اللهم بارک هم وایي، له دې نه به وروسته اللهم ربنا هم وایي. او کله چې دریم رکعت ته پورته کیږي نو د دریم رکعت په شروع کې به سبحانک اللهم وایي. د سبحانک اللهم ویلو نه به وروسته اعوذ بالله او بسم الله وایي او د هغه نه به وروسته بیا سورې فاتحه شروع کوي. اما که چیرته سنت مؤکد وي یا د جمعې سنتونه وي نو هلته به چې کله په څلور رکعتیز سنتو کې لومړنۍ قاعده کې کینی صرف تشهد به وایي او چې کله دریم رکعت ته پورته کیږي د سورې فاتحې نه به شروع کوي. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په دویم جلد کې په 14مه صفحه کې باب السنن والنوافل په دې کې لیکي ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها. کله چې ته څلور رکعته سنت د ماسپښین مانځه نه مخکې کوي یا څلور رکعته سنت د جمعې مانځه نه مخکې کوي یا څلور رکعته سنت د جمعې مانځه نه وروسته کوي نو دلته به په لومړنۍ قاعده کې د اتحیاتو او د تشهد نه وروسته درود نه وایي ځکه دا مؤکد سنت دي. خو بیا څو خطه وروسته لیکي ولا يستفتح اذا قام الى الثالثه منها. چې کله دریم رکعت ته پورته کیږي هلته به سبحانک اللهم هم نه وایي. ولې؟ لانها لتأکدها اشبهت الفریضه. دا سنت مؤکد فرض دی او د
دا سنت مؤکد سنت دی او د مؤکدوالي له وجې نه مشابه دي د فرضو سره. بیا وروسته لیکي وفي البواقي من ذوات الاربع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح ويتعوذ ولو نظرا لأن كل شفعة صلاة. د دې نه بغیر که څوک زوائد سنت کوي یا څلور رکعتیز نفل ادا کوي، په لومړنۍ قاعده کې د تشهد نه به وروسته درود وایي او چې کله دریم رکعت ته پورته کیږي ثنا به وایي او د ثنا نه به وروسته اعوذ بالله او بسم الله وایي، بیا به سورې فاتحه شروع کوي. او همدغه مسئله بحر رایق په دویم جلد کې 940 صفحه کې باب نوافل کې او هندیه په لومړني جلد کې 114 صفحه کې باب نوافل کې هم په تفصیل سره څېړلي. لیکي وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة بخلاف الصائر الذوات الأربعة من النوافل. گناهگار یم زه لمغفرتنا امید نیم بورانو لارو که هر څوک تللی ستا له رحمتنا امید نیم